دوستانو څنګه کولی شو د مونی اس ام اس هیر شوی پاسورډ یا دوستانو زموږ څخه چې کوم پاسورډ هیر شوی یا اکاونټ را څخه ورک شوی هغه اکاونټ دوستانو پیدا کو په اسانۍ سره کولی شئ دغه اکاونټ دوستانو پیدا کړئ. څنګه به پیدا کوو له هر څه مخکې به تاسو مونی اس ام اس را خلاص کړئ دوستانو. نو کله مو چې مونی اس ام اس را خلاص کړ په دغه لاندې برخه کې تاسو راځي فورګاټ پاسورډ په دې باندې دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ. کله مو دوستانو کلیک وایست تاسو به راشئ په دغه نمبر باندې به کلیک واخلئ او دغه به دوستانو کنټینیو کوئ او تاسو ایمیل ته به یو کوډ لاړ شي. هغلته چې تاسو ایمیل هغه وړاندې اکاونټ جوړولو کې دوستانو کوم ایمیل ورکړی و را به شئ همغه ایمیل به راخلاص کړئ او دلته به تاسو ته یو د مونی اس ام اس څخه یو کوډ دوستانو درغلی وي یو ایمیل به درغلی وي را به شئ دوستانو هغه ایمیل به کنټینیو کوئ داسې به راشئ په دغه کنټینیو باندې دوستانو کلیک ورته واخلئ. نو زم راځم په دې باندې کلیک ورته اخلم لږ منتظر کېږو تر څو اوس دلته زموږ او تاسو سره د صفحه راخلاصه شي. نو لږ دوستانو زه منتظر کړم تاسو کتلی شئ دوستانو راځو په دغه ځای کې تاسو یو نوی پاسورډ ورته ورکئ. دوستانو کله چې تاسو پاسورډ ورکړ نو پاسورډ به تاسو باید درسره یاد وي چې بیا درنه هیر نه شي. تاسو ته وایي دغه پاسورډ کې سیمبولونه هم استعمال کړئ دوستانو هر څه تورې هم په دې کې استعمال کړئ حرفونه هم استعمال کړئ. راځو په دغه ریکوري باندې دوستانو کلیک ورته واخلئ. کله چې په ریکوري باندې کلیک واخلئ لږ به منتظر شئ تاسو کتلی شئ پاسورډ چې دی هغه سکسسفول شو او په بریالیتوب سره دوستانو چینج شولو. نو موږ تاسو اوس څه کوو په دغه برخه کې راځو موږ تاسو خپل اکاونټ دوستانو اوس را خلاصوو. له هغه ځایه دوستانو بیک ځو شاته ځو راځو په دغه برخه کې هغه شماره ورکوو کومه شماره چې دوستانو موږ تاسو هلته وړاندې ورکړې وه اکاونټ پکې جوړوو راځو همغه پاسورډ هم دغه ځای کې ورکوو. کله دوستانو هغه شماره او پاسورډ ورکړه راځو په دغه لاګین آپشن باندې دوستانو کلیک اخلو. ښه نو دوستانو د موږ اکاونټ چې دی هغه به راخلاص شي دوستانو راځو په دغه ځای باندې کلیک اخلو او دغه دوستانو الاو کوو دغه پرمیشن تر څو دغه پرمیشن مونږ او تاسو دغه اپلیکیشن دوستانو الاو کو تاسو کتلی شئ له مونږ سره دغه اپلیکیشن چې دی هغه راخلاص شولو دوستانو. په دې کې دوستانو بیلانس برخه ده کله چې راشئ بیلانس برخه باندې کلیک واخلئ تاسو کتلی شئ موږ ته بونینس چې راکوي رجسټر کولو سره هغه 0.50 ایرو دی دوستانو. نو دغه 50 ایرو دوستانو موږ ته راکوي میکزیموم ویډرا چې دی هغه 2 ایرو دوستانو تاسو کتلی شئ چې 2 ایرو تاسو په دې کې البته 2 ایرو پوره کوئ بیا دغه کولی شئ تاسو دوستانو ویډرا کوئ. نو په دې کې دوستانو کار څنګه کېږي صرف تاسو لمبر ته میسیجونه راځي هغه میسیجونه چې کوم دي هغه به دوستانو تاسو ته راځي هغه کې تاسو ته خپل دغه یورو دوستانو درکوي. نو دوستانو په دغه برخه کې لاندې راځو په دغه برخه باندې کلیک اخلو. کله چې تاسو راشئ په دې برخه باندې کلیک واخلئ ما تاسو ته وړاندې هم دغه معرفي کړې وه دوستانو چې دغه برخه وه دوستانو داسې راشئ کلیک واخلئ. په دې کې لومړی خو د تاسو اکاونټ انفارمیشن دی تاسو تلیفون شماره د ایمیل دی دوستانو نو هغه تاسو په دې غازي کې ښایي په دوام کې ما تاسو ویلي چې انکم کال ټیسټینګ آپشن دوستانو په دې کې دغه تاسو کتلی شئ دغه کال دی تاسو ته به په هر زنګ باندې 0.02 ایرو دوستانو تاسو ته درکوي چې تاسو شمارې ته زنګ دوستانو راځي. نو له هغې وروسته چې ریفرال پروګرام دوستانو دغه زما ریفرال کوډ تاسو ته ویلو چې زما ریفرال کوډ دوستانو څنګه استعمال کړئ نو ریفرال کوډ چې کله استعمال کړئ دوستانو په ریفرال کوډ باندې هم تاسو دوستانو ګټه درکوي او موږ ته هم ګټه راکوي. څومره ملګري چې راولئ سره هغه 10% کمیشن تاسو دوستانو ترلاسه کولی شئ. د تاسو ملګری چې څومره ویډرا کوي دوستانو څومره کار کوي هغه 10% کمیشن هم دوستانو تاسو ته راځي او 0.25 ایرو بونینس هم د دوی ریفرال له لارې دوستانو درځي تر څو تاسو کوډ له لارې هغوی راجستر شي. او په دې کې دوستانو پیمنټ میتود چې کوم دوستانو هغه دی په راځو پای باندې کلیک اخلو چې پیپال دی دوستانو بیټ کوین دی او ای ټي سی یعنې وغیره نور دوستانو. نو راځو په دغه پیپال باندې دوستانو کلیک اخلو په دې کې بیټ کوین په واسطه هم کولی شئ لیټ کوین په واسطه هم دوستانو کولی شئ پیپال ته هم دغه پیسې ولیږئ دوستانو. نو مثلا زه راځم بیټ کوین باندې کلیک اخلم کله چې بیټ کوین باندې کلیک واخله داسې به لاړ شئ باینانس ټرست والټ هر ځای نه چې د بیټ کوین ادرس دوستانو تاسو راکافي کړئ هغه ادرس به ورکړئ. کله چې ادرس دوستانو ورکړئ په سیو پیمنټ میتود باندې دوستانو کلیک واخلئ هغه ویډرا به اتوماتیک تاسو اکاونټ ته دوستانو ورسیږي. نو په دې کې لانګویج برخه ده ډیلیټ مای اکاونټ دی او په دې کې لوګ آوټ دی دوستانو دغه اپشنونه دي تاسو کتلی شئ چې په دغه کې دغه اپشنونه دوستانو شته دي. نو په دې کې نور داسې خاص څه دوستانو نشته دي. نو دغه سینډ یا وایس دوستانو ریسیو دی کوم
کارونه تاسو ترسره کړي څومره میسیجونه درته راغلي وي هغه مکمل معلومات هم په دې کې دوستانو شته دي. نو په دې کې نور داسې خاص کوم کار دوستانو نشته چې تاسو لپاره زه وایم تاسو به داسې وکړئ صرف تاسو ملګري ورته دعوت وایئ نو تاسو به د ملګرو په سر باندې دوستانو دوی خپله کومه ګټه چې دی هغه دوستانو کمیشن چې کوم دی هغه تاسو سره ځي نو هغه باندې هم تاسو دوستانو کولی شئ په دې کې کار وکړئ. ښه دوستانو میسیجونه موږ ته کوم ډول راځي تاسو به راشئ خپل موبایل کې دغه میسیج ځای راخلاص کړئ نو تاسو ته دوستانو کتلی چې تاسو ته میسیجونه مثلا د ګوګل له لارې راځي یا به د نورو شمارو له دوستانو تاسو ته راځي تاسو کتلی شئ ما ته اوس په همدغه ساعت باندې هم دغه میسیجان دوستانو راغلل دغه 2 میسیجونه چې دي په دې کې دغه کوډونه دوستانو لیکل شوي همدغسې کوډونه وي د SMS اپ له لورې ما ته راغلل نو فوته چې ما ته راغلي دي دغه نوره میسیجونه دوستانو دغه د SMS پروفایډ له لورې راغلي دي هغه SMS پروفایډ په اړه هم تاسو یوه ویډیو جوړوم چې څنګه په هغې کې کار دوستانو ترسره کړو. ویډیو سره نور نه اوږدوم ویډیو ته را همدې ځایه که خوښوي مې لایک او له نورو دوستانو سره هم